یو ورځ به مې د ژوند ستوری ډوبېږي خامخا او په ما به تورې خاورې امبارېږي خامخا دا دنیا به وي سراج به پکې نه وي چې زما نه ده نو ولې پسې جاړه وای یاد دې شما چې به ویل زه تا سره لوبې نه کړم تا به لاسونه کړه خواره تا به ویل زموږ په لار به نه ځې غني یې په پوزې کې ټومبلې دي غني یې په پوزې کې ټومبلې دي او دې له به د کومې میخه کې راوړي. السلام علیکم خو کتونکو زما طرف نه د مینې او د خلوص نه ډک سلامونه نیک هیلې او احترامات قبول او منظور کړئ په دې له سره چې ټول به روغ جوړ او د ښکلي شانتي ژوند نه به خوندونه مزې اخلئ. نن مونږ راغلي یو ماسټر آباد ته او ماسټر آباد کې راغلي یو تاسو ته پته ده چې چا خواله به راغلي چې ما د ماسټر آباد نوم واخیستم شاید چې تاسو د ډېرو مینوالو ذهن ته راغلي چې چا خواته به راغلي یو. نن مونږ راغلي یو د ډېر سپېڅلي ښاغلي د پښتو د ژبې په ښه طریقې سره نماینده کوونکی شاعر چې کوم زم سره دلته کې موجود دی لکه د نور په شانتي لکه د سراج په شانتي ځان ځلولی دی نو راغلي یو مونږ نن د سراج الدین سراج صاحب خواته هغې نه به پوښتنې کوو د هغوی نه به شعرونه اورو د دغه د شعر هغه تنده د دغه شعر هغه مینه چې کومه ده نو هغه به تاسو نن د دوی چې کوم اخیسته شاعري ده د هغې په شکل کې به تاسو اورئ. نو د ټول نه اول مونږ خپل پروګرام کې خپله مرکه کې سراج الدین صاحب ته استاد صاحب ته هرکلی وایو. ابشاره زه ستاسو ډېره مننه کوم چې تاسو دلته راغلی مرایت صاحب هم راوستو دا بل ملګری د چیکړی چې دی هم د سره راغی ډېر زیات خوشحاله یم ستاسو راتلو ته ډېره شکریه ستاسو ادا کوم چې تاسو ماره دومره درناوی راکړو په ما پسې راغلی په دې لنډ تنګ ژوند کې چې هر سړی مصروف دی د خپلو کارونو نه وزګار نه دی او بیا څوک د چا لپاره ټیم وباسي نو دا هغه دې په ځان باندې ډېر غټ لحاظ وګڼي او زه دا دنیا ډېره مختصر ګڼم ما د دې دنیا د ژوند په باره کې ډېر زیات شعرونه لیکلي دي نو زه غواړم چې هغه کې یو شعر نیم ستاسو سره شریک کړم ځکه چې دا دنیا نن شته سبا پته نه لګي چې موږ به کم ځای یو نو هغه داسې ما ډېر شعر لیکلی و نه ګرځم او څه تندر به په ما باندې غورځېږي خامخا او دا زه چې پکې هره شپه زرې زرې وده شم دا زه چې پکې هره شپه زرې زرې وده شم دا کټ برانه دلته پاتې کېږي خامخا او دارا سکندر څه شول هغه شان شوکت یې څه شو هر څوک به ځي په هر چا به ورانېږي خامخا او دا نن چې د هر چا په خوله سراج سراج ناره ده دا نوم به د دې خلکو نه هېرېږي خامخا دغسې په دې دغه کې زما بل یو شعر دی چې زه د سود او زیان د چارو بې نیاز زه د سود او زیان له چارو بې نیاز یم لیونی یم چې په کومه مخه لاړم زه د سود او زیان له چارو بې نیاز یم لیونی یم چې په کومه مخه لاړم او دا دنیا به وي سراج به پکې نه وي چې زما نه ده نو ولې پسې جاړه په زړه پورې شعرونه واورېدل. زه یم چې د استاد صاحب چې کومه ټوله فیملي ده ټول خاندان دی نو هغه شاعران دي ادب ذوقه دي په ادب مین دي په پښتو مین دي او د پښتو په ثقافت مین دي. بوډا شوم نرم دغه بل زه تا پسې دا وطن سودک بیا ولباس بیا ځکه او دا نه چې ټوله شپه به داسې زنانې ناست یم وایي یاد دې شما چې به ویل زه تا سره لوبې نه کړم تا به لاسونه کړه خواره تا به ویل زموږ په لار به نه ځې د مور له لاړې تا به د مور ته ویل ما سره لوبې نه کړئ مور به دې قار شوه راته ویل به یې څړې دې کړه ورسره لوبې کوه ته څه پاګل سړی چې هغه وخت رایاد کړم ځان سره وژاړم ځان سره وایم منیر رښتیا پاګلو منیر رښتیا پاګل دی نشي واده په کور زړه شي نشي واده په کور زړه شي چې په دیدن د رور مړه شي ټوټې ټوټې وړه وړه شي سرې ډولۍ په ارمان مړه شي نصیب دې مشه په نکریز سره لاسونه زبردست تاسو خپل اخرنی قطعی شعري غزلي څه چې مې هغه تاسو مو اخرنی خدا زما د ګاونډي ناست دی زما شاته نو ده راته د یو شعر فرمایش وکړو نو هغه داسې دی چې په
یو حال کې مې خوښه دوه رنګینه د ملګرو پرېږدم بریتو کې تور او سپین په زور ترېنه وباسم او چې کله په مقدار کې سپین د تورو نه سیوا شول نو سپین به پکې وي او بیا به تور ترېنه وباسم دغه شانتې بله یوه قطعه ده زما چې بریت مې تور دي خو د سر ویښته مې سپین دي زما بریت زما د سر نه کشران دي او مودې وشوې زه لا هغسې ماشوم یم خو همزولې مې زما نه مشران دي او بله یوه قطعه ده چې مودې وشوې څوک مې هم په لاره نه کړل مودې وشوې څوک مې هم په لاره نه کړل په خپل ځان خو مې وس رسي چې په لار شم په خپل ځان خو مې وس رسي چې په لار شم او ښه ته ښه او بد ته بد ویلی نه شم ښه به نه وي چې د دواړو نه قلار شم یو مې دا قطعه نوې لیکلې ده بل مې دا لیکلې ده چې ماران اوس د آبادۍ نه لرې تښتي دا دوه قطعې ما نوې لیکلې ماران اوس د آبادۍ نه لرې تښتي د حضرت انسان د شر نه امان غواړي او انسانان له ځناورو یره نه کړي زنده سري د بشر نه امان غواړي دا دوه قطعې شوې یو بر سره دا خپل کلام شریکم چې په فکر او دیان کې که خطا شوې نه بس لاړې په فکر او دیان کې که خطا شوې نه بس لاړې او په ژوند کې خو چې کله وار خطا شوې نه بس لاړې او په مال پسې زړه مه خوره د کردار پالنه وکړه په مال پسې زړه مه خوره د کردار پالنه وکړه او که هر څه در سره وي چې رسوا شوې نه بس لاړې او په نیغه لاره ځه چې له فکرونو نه ازاد یې په نیغه لاره ځه چې له فکرونو نه ازاد یې او په ګډو وډو چارو که لګیا شوې نه بس لاړې او ژوندون خو د یارانو په محفل باندې ژوندون دی ژوندون خو د یارانو په محفل باندې ژوندون دی او د داسې محفلونو چې جدا شوې نه بس لاړې او مالو ګټه بېشکه د اسامه ته ډالی دی چې مالو ګټه بېشکه خو د خیر په کار یې خرچ کا که ټول عمر د جمع په سودا شوې نه بس لاړې او حرکت کوه سیراجه که دوام په دنیا غواړي حرکت کوه سیراجه که دوام په دنیا غواړي او د ژوند د هلو ځلو چې په شا شوې نو بس لاړې ستاسو ډېره مننه جي نو موږ به هم بس ځو خو اخر کې تاسو دا هم وایم چې استاد صاحب خوا ته موږ راغلي یو ارمان خوا ته موږ راغلي یو د پروګرام مقصد دا نه دی چې ارمان خلک شاعرۍ طرف ته هڅوي او تعلیم چې دی خپل د پرېښودی دی یا خپل تعلیم چې دی هغه دی کنټینیو نه ساتي نو نن یې پس پوزیشن اخیستلی دی خو وختي ماته چې دروغ مې خو اوس وایي نه رښتیا مې اخیستی دی نو دا د ایوارډ دی دا یې اخیستلی دی نو بهرحال موږ ته توقع لرو موږ ته امید لرو چې خپل دغه د تعلیمي سلسله چې کومه د هغې کې به دی چې دی ناغه نه کوي او دی به خپل سبق چې دی هم دغه شانتي وایي دی به نور هم ځلیږي د ده په شخصیت کې به نور هم ښکلا پیدا کېږي امید ته ساتو همدې سره زموږ پروګرام وخت پای ته رسي په دې ټپه باندې ما له راکړې اجازت دعا کوه دعا به کومه دعا کوه دعا به کومه که مې وربشه په نصیب وه را بشم